طبیعت مزاج هم ښه دی؟ الله فضل دی. شکر. نو ما ته ملګري ویلي چې دی وایي چې راته ټلیفون نه وکړي، نو ما وایي چې ورسره به خبرې وکړه. نه خو مې په هغه مقدمه کې ویلي چې تاسو ویلي زه به کلي ته شکر کېږم. او نو بس دی به م راته وښې در چکر به م شو، خبرې به م په ټلیفون باندې کوئ که نه شروع شي. ما دا ویم الله تاسو تکلیف ولې نه کوئ؟ یو خو دا ده چې لکه یو سړی زه د سیرت نه نه محرومه نو زه هغه ته وایي چې زه تکلیف نه کوم، نو زه خو به څه نه څه تحقیق وکړي نظر باندې. نو تاسو تکلیف ولې نه کوئ؟ مونږ الحمدلله زما بصیرت شته دی. قرآن او حدیث کې د زړه بصیرت له چې دی نو دغه ورکړی شوی دی اعتبار. نو دا خدا ده چې د قرآن او د حدیثو کتل چې کوم دی هغه اول پکار دی، د هغې نه ښه انسان بصارت نه کار اخلي. دا تکلیف ته څه ته وی؟ دا تکلیف ته څه ته وی؟ تکلیف ویل کېږي د قرآن او د حدیث د ماهر په رهنمایۍ کې په قرآن او په حدیث باندې عمل کول. تی ولې نه کوي؟ دا تعریف چا کړی دی؟ دا امام شاه ولی الله رحمه الله. نو ته شاه ولی الله محدث دهلوي مقلد دی که امام ابو حنیفه مقلد دی؟ زه د امام ابو حنیفه رحمه الله مقلد یم په مسائل اجتهادیو کې. دا مسائل اجتهادي نه دي، دا قطعي دي. تعریفات خو په مسائل اجتهادیو کې نه راځي. دا په څه کې راځي؟ قطعیاتو کې راځي. نه مسائل اجتهادیو کې نه راځي، تاویل په مسائل اجتهادیو کې نه. مسائل اجتهادیو کې نو دا په څه کې راځي؟ خدا صحیح شو. ته تقریر دا په څه کې راځي؟ مفتی صاحب خبره اوس بل طرف ته ماړو، دا په څه کې راځي؟ تعریفاتو کې راځي. تعریفاتو کې تعریفات امام ابو حنیفه له نه ورتلل چې دا هغه نه پیش کې شاه ولی الله. نه تعریفات د امام ابو حنیفه رحمه الله نه ضروري دي نه. هغه د صرف لپاره ولې تاسو ضروري دي؟ تاسو مقلدین یې. نو ما دا خو نه دی ویلي چې موږ لپاره ضروري دی. امام ابو حنیفه نه امام صاحب نه ولې پیش نه کړ؟ څنګه؟ باید امام صاحب نه ولې پیش نه کړ؟ شاه ولی الله محدث دهلوي ته دی ودانګل. دا غو ضروري نه دي که نظر ته وایم د امام ابو حنیفه رحمه الله تکلیف په ځان ضروري جوړي او تعریف داغه نه ضروري نه دی. نو ما تاسو څه وایي تکلیف په کومه مسایلو کې امام صاحب کومه څه شي چې په هر مسله کې په هر مسله کې خو تعریف خو داغه نه ضروري دی کنه. خیر په یو هغه داغه تکلیف به کوم داغه تعریف څه ضروري شي ولې؟ نه نو چې هغه ته ویلي چې تقلید زما که تا ته چا ویلي چې ته امام صاحب تقلید کوه؟ او تا ته چا ویلي چې تقلید نه کوه؟ تا ته چا ویلي چې تقلید؟ زما سوال جواب راکړه، بیا به زه ستا د سوال جواب در کوم. ما ته قرآن کې چې کوم دی د مجتهد اجتهادي مسائل منل چې کوم دی په ما باندې ضروري دي. دا ته چې دی نو دغه د قرآن و حدیث ویلي چې تقلید کوه د امام ابو حنیفه. جی آیات پیش کړه ته راته، کوم آیات کې درته ویلي دی الله؟ فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، چې الله فرمایي چې تاسو د اهل ذکر د مجتهدینو نه سوال کوئ. نو امام ابو حنیفه رحم الله خو مړ دی او کتاب شته دی، نو څنګه سوال کوي؟ نو دلته کې دغه دی که نه د علم په باره کې دی کتاب کې نه دی را باندې د حدیثو په فن کې کتاب لیکلی دی، نه چې دی نو د تفسیر په فن کې کتاب لیکلی، په یو فن کې کتاب نشته. الف به ته سي هغه شي صحیح د دې د مسائل اجتهادیو کو مسائل اجتهادي په کوم کتاب لیکلی دی؟ په مسائل اجتهادي امام ابو حنیفه. امام ابو حنیفه رحمه الله مشهور شاګردان امام محمد رحمه الله، امام ابو یوسف رحمه الله هغه لیکلي دي. هغه لیکلي مقلد شوی امام صاحب خو نه شوی. د امام صاحب هغه مسائل لیکلي دي کنه. د امام محمد رحمه الله شاګرد دی، د امام ابو یوسف رحمه الله مقلد شوی بیا کنه. ته د امام صاحب مقلد ځانته وي خبره نو دغه دا دلیل کې بیا بل څوک پیش کوي. د امام صاحب خبرې دي او مکه د امام صاحب الفاظ دي، د امام صاحب خبرې دي لیکل څه کړي دي. سوال تقلید دی. سوال تقلید دی. د مجتهد نه سوال کول تقلید دی. د مجتهد نه سوال تقلید دی. نو تا په کومه مسله کې د امام صاحب نه سوال کړی دی؟ تا په کومه مسله کې د امام صاحب نه سوال کړی دی؟ څومره مسایل اجتهادي چې دي دا ټول دي زما لپاره. تا لپاره ټول دي خو هسې وهمیات دي که نه؟ هغه حضرت راته وخایه د امام صاحب نه خپل کتاب شته
او چې دی نو دغه دی دا او نه چې دی نو امام صاحب چېرته کتاب لیکلی دی او امام صاحب رحمه الله چې دی نو هغه وفات شوی دی نو یا خو به د هغه د کتاب نه به ته دغه کې هله به مقلد جوړېږي یا به چې دی نو ته د هغه قبر نه به ورځې ته پوه شې خو هسې تاسو دغه قایل یې ته پوه شوې نو هغه چې دی نو دغه دا به کوئ نو چې د امام صاحب خپل کتاب هم نشته او قبر نه چې دی نو ته سوال نشي کولی نو تا د امام صاحب دا تقلید د کوم ځای نه راوویستو د امام صاحب دا اجتهاد په کوم ځای کې دی کاجی دا ټول وهمیات دي کنه تاسو دا وایي دا ټول وهمیات دي امام صاحب نه څو حدیث نقل دي امام صاحب نه څو حدیث نقل دي د امام خبرې درته پته شته د امام صاحب د باره کې درته علم شته خبرې ته نه دقه خبره کې لګي دلیل پیش کړی اوس په خپل دلیل مضبوط ودرېږه دا ټول شاوي چې ټول وهمیات دي کنه خپل دلیل مضبوط ودرېږه فاسألوا اهل الذکر نه مراد چې دی نو ژوندي علما دي اهل الذکر نه مراد ژوندي علما ته زما مقلد دی او زستا تقلید کوم ابو حنیفه رحمه الله تقلید نن انکار کوم او زستا مقلد ما د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د تقلید نه په دې شرط باندې انکار کوم چې ورته وې زه د امام ابو حنیفه رحمه الله د تقلید نه زه نن منکر شوم ځکه چې سوال د ژوندي نه کېږي او د مړي نه کېږي هغه مړ دی نو ورته یې هغه بس ما چې دغه تقلید ابدي پرېښودلو او زه ستا مقلد یم تا نه سوال کوم ته به راته په دې شرط باندې پرېږدم چې ته به راته هره مسله ښیې د قرآن د حدیث نه زه درته څه وایم ته لومبې دا ووایې دا دویمه خبره ده چې دا زما ته کومه متوجه ده نو ما وویل که نه ما ویل زه د امام ابو حنیفه رحمه الله تقلید په دې شرط باندې پرېږدم شرطونه مه لګوه شرطونه مه لګوه امام صاحب درته ښایي امام صاحب درته ښایي هغه مې پرېښو که نه امام صاحب درته ښایي چې ما ته شرط لګې ما ته وګورې ته کنه نه امام صاحب پوره شرطونو باندې پوره دی چې تا کوم دغه تقلید دغه کې نه ته ما ته دا ووایه نه دا چې کوم تقلید دی که نه د امام ابو حنیفه رحمه الله نو هغه په خپلو ستا په شرطونو برابر دی چې ما ته شرطونه دي هغه زما په شرطونو باندې برابر نه چې زما د شرطونو نه بالاتر دی یو منټ زه به تا نه اوس تېرېنو یو خبره وکړم چې امام تاسو رفع الیدینو ته منسوخ وایي نو امام صاحب رفع الیدینو ته کوم ځای منسوخ ویلي دي او په کوم کتاب کې ورته منسوخ ویلي چې تاسو نسخې قول کوئ د رفع الیدینو دا خبره خو درته کوم رفع الیدین موږ سره کومه ماله جواب راکړه دغه خو نه دی چې ته ماله جواب راکړه چې تاسو رفع الیدینو ته منسوخ وایي نو امام ابو حنیفه رحمه الله به ورته منسوخ ویلي امام صاحب به چې دی نو د نسخې قول کړي ځکه تاسو چې دی نو ځکه اجتهادي مسله تقریر کوئ که نه نو امام ابو حنیفه رحمه الله په کوم کتاب کې او په کوم قول کې چې دی نو رفع الیدین ته منسوخ ویلي دي چې تاسو ورته منسوخ وایي او ستا خبره ختمه شوه که نه جي جواب خبره په تقلید کې شروع کړې وه رفع الیدین ته د نهم راځم تاویل چې اجتهادي مسایلو دغه در کو مثال در کو نو خو مثال دې راکړو درته وایم که نه تا وایې چې در کومه جواب در کوم که نه ته خوا خوا دې خوا من دې وایې تا وایې چې د ژوندونه تپوس کېږو ما وایې زه ژوندی ته ژوندی مفتي صاحب طیب الرحمن خبره دلته کې وه چې فصلوا اهل الذکر یې پیش کړی او مار ته بیا سوال وکړو چې او خو د ژوندو خلکو تاسو وایي چې زه دغه داسې زه ستا تقلید کوم خو په یو منټ په یو شرط باندې په یو شرط باندې مارته شرطونه مه لګو ځکه چې ته راته بیا ووایې چې د امام صاحب تقلید ته کې نو تا هغه لپاره شرایط قایم کړي تا ویل زما د شرایطو نه بالاتر هم دی ما ته بیا دا وویل چې ته رفع الیدینو ته منسوخ وایې دا اجتهادي مسله ده تاسو په نسبت باندې نو دا چې دی نو بیا د امام صاحب نه پیش کړه لږه چې امام صاحب کوم ځای کې رفع الیدینو ته منسوخ ویلي دي یا ستا مطابق متروکې ویلي دي زما خبره مو حافظ نعمان صاحب دا کار به کوي چې ستا خبره به م اورم او زما خبره به م اورې صحیح دی نو ته اول دا خبره وکړه چې ته په قرآن او په حدیث باندې خو نه پوهېږې نو ته تقلید ولې نه کوې تا ما ته ما نه د سوال وکړو تقلید په باره کې تقلید تعریف څه دی ما درته د تقلید تعریف چې کوم نه ذکر کړو تقلید مختلف تعریفونه دي یو تعریف مې درته د امام شاه ولی الله رحمت الله علیه نه ذکر کوم نو تا بیا دا وویل چې دا تعریف د امام صاحب نه وښایه ما ویل تعریفات د امام صاحب نه ښودل دا ضروري نه دي ځکه موږ د امام صاحب مقلدین زما خبره لګوره که نه موږ د امام صاحب مقلدین یو په مسائل اجتهادیو کې
مونږ په صرف کې چې کوم دی د صرف د اهل صرف تقلید کوو دغه شانتې په نحو کې د نحویانو تقلید کوو دغه شانتې په اهل لغت کې د اهل لغت تقلید کوو او ته چې کوم دی هره خبره دا وایي چې زه د قرآن او د حدیث مطابقومه نو ما دا وویل که ته دغه تقلید ما سره د تقلید دا خبره ما سره نه منې ما وایي زه به تا ته اوس ووایم چې زه به خیر ستا تقلید شروع کړم د امام صاحب په باره کې خو ما ځکه خبره وکړه چې د امام صاحب هغه اجتهاد مجتهد کېدل چې کوم دی هغه په دلیل شرعي یعنې په اجماع سره ثابت دي ستاسو علماو هم لیکلي دي چې امام صاحب یو مجتهد یو فقیه و زه تاله دا تپوس کوم چې ګوره که ته وایې چې د امام صاحب هغه ټول وهمیات دي هغه کتابونه او تا ما دا وایي هغه ټول خیالات دي وهمیات دي هغه وهمیات زه پرېږدم ته چې وایې هغه وهمیات دي نو ما تا ته ځکه وویل چې ته وایې هغه وهمیات دي نو د امام صاحب چې هغه د خیر القرون د زمانې سړی دی د هغه والا وهمیات چې نو زه صحیح شو زه به ستا والا شروع کړم خو په دې شرط باندې چې بیا به رانه تښتې نه بیا به راته هره خبره د قرآن او د حدیث نه خیر په دې شرط باندې ما دا خبره شروع کړم په خپل دلیل باندې قایم ودرېږه ما هغه ټولې خبرې زما خبره ګوره ما واورېده نه ګوره زما خبره ګوره ما واورېده زما خبره نه ده ختمه دا څنګه خبره ته خو 2 منټو شو چې لګیا یې زه به ستا نه دا تپوس کوم چې ما د امام صاحب هغه ټول تپوس ما نه مه کوه که نه بیا مقلد کېږي فصلو علی الذکر د مخکې د تقلید دپاره پیش کو ته ما نه سوالونه کوې زما مقلد جوړېږي ته تقلید ولې نه کېې دا راته ووایه زما مقلد جوړېږي تا د دې اختیار تا د دا تاریخ اچار کړی چې ته په دې مقرر شوی چې څوک تقلید نه کوي او څوک کوي هغه به معلومات پکې او نو ستا چې تقلید دا کومه چا له کړی دی اختیار ته تقلید کې او که نه کې دا اختیار تا له چا له کړی دی چې ته دا معلومات به کوې چې څوک تقلید کوي او څوک نه کوي دا تا ما نه را کړی دی چې تا اختیار تا له چا له کړی دی ته زما مقلد دی ته تقلید کې زما مقلد دی نو زه به ستا تقلید اختیار کوم که نه که تا د اهلیت ما درته وویل چې ته وایې چې زه د فصلو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون په دې باندې چې دی نو دا د تقلید دپاره دلیل دی واوروز دلیل دی ښه چې دا ما دپاره دلیل دی ما ته وویل چې زه صحیح شوله دا ستا دپاره دلیل شولو خو لیکن چې دی نو ته وایې چې رفع الدین مثلا منسوخ دي یا متروک دي نو برای کرام د امام ابو حنیفه رحمه الله یو منټ واوره زما کنه نو صبر نشته اوس کې صبر نشته لږ د صبر مظاهره صبر مظاهره خو که کنه زما خو واوره تامان زما ستا خبرې واورېدلې تو زما نه اورې زه خاموش وم جواب مې در نه کو ستا خبرې ما پوره واورېده ته اوس ما ته خبرې کې دا چې رفع الدین دا چې دی نو ته وایې چې دی نو تاسو وایي دا منسوخ دي او دغه دا تاسو ویل چې نه متروک دي که نه او ما هغه چې دی نو دغه دا یو خبره شوله چې دا متروک دي زه وایم امام ابو حنیفه رحمه الله کوم ځای کې ویلي دي چې رفع الدین متروک دي او زما دپاره دا دلیل دی او امام صاحب دغه حدیث نه استدلال کړی وي خو تا هغې کې چې دی نو ما ته دلیل پیش نه کو اوس دې واوره چې دی خبرې واوره زما خبره ختمه شي بیا جواب وکړه زما خبره ختمه شي بیا جواب وکړه زما خبره خو ختمه شي بیا ته جواب وکړه الله بنده جواب وکړه تاسو چې دی نو خبرې غالب دی که نه خبره باندې خلاصې خبره په خبرې خلاصې که نه تاسو چې دی نو بحث کې بس که داسې وي نو دا خو د ښځو بحث شو بیا چې دا څنګه لګیا یې او دغه دی زما خبرې ته غوږ نږدې ما ستا خبرې ته غوږ کېښودلو او ته زما خبرې ته غوږ نږدې زما خبرې ته غوږ نږدې جواب وکړه خپل ټایم کې که نه خپل ټایم کې جواب وکړه که نه ای د الله بنده خپل ټایم کې جواب وکړه که نه جواب وکړه که نه الله بنده جواب وکړه خپل ټایم کې جواب وکړه خپل خبرې فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون دا اهل الذکر چې دي که نه دا اهل الذکر دا اهل الذکر جمع ده جمع یو منټ زما خبره واوره که نه وده الله بنده مفتي طیب صاحب په باندې خبره سره یې ګڼلې یار ته خو چې دی نو بېصبره شي ته خو بېصبره شي د الله بنده ته چې دی نو خبره ووایه چې زه خبره ختمه کړم بیا زما جواب وکړه څنګه زما مخکې غوږ یې خوستی و ما ویل دا دغه به چې کوم دی دا مفتي صاحب ما غوږ خوستی و که نه ما درته غوږ خوستی و زما خبرې ته لږ غوږ کېږده که نه خبرې مه کوه که نه
فاسألوا اهل الذکر تپوس کول د اهل الذکر علماؤنا تپوس دا اهل الذکر جمع دا چې دینو ته مولا سره لګي ته عالم سره لګي ته چې دینو دا د خزو جنگ نه دی چې تاسو د خزو جنگ جوړ کو د خزو جنگ نه دی دا خبره وکړه دا خبره ته وکړه فاسألوا اهل الذکر خو قائم ودرېږه کنه پیش کړی دی اوس چې دی صرف دلیل پیش کول دی د قرآن تلاوت صرف نه دی د هغې په حقیقت باندې ځان پوهه کول دي نو حقیقت ته فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون چې ته د دلیل دپاره پیش کړې د تقلید دپاره دلیل پیش کړې که نه نو دا دلیل تا کړی دی دا استدلال که نه دا امام صاحب درته په خپل تقلید باندې استدلال پیش کړی زما تقلید کوئ او دا زما د تقلید دپاره استدلال دی دا جواب راکړاله نو ته خو وختي د فلانین ته لاړو بیا چې تقلید پرې راګیر شي دلیل باندې ما تا ته اول کې ویل چې قایم تپوس کوم دا وګورئ ته ګوره یو دا استدلال وکړو د قرآن نه د تقلید د امام ابو حنیفه دپاره که نه امام صاحب درته ویلي زما تقلید کوئ زما د تقلید دپاره دا دلیل دی فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون جواب هم درکوم د دې خبرې جواب هم درکوم جواب راکړاله ما ته وګورئ ته جواب راکړې د دې خبرې وګورئ ته کنه چې صبر شته دی که نشته ما کې صبر شته دی خو تا دې صبر کومه دا اوس وګورئ ته او تا دې صبر کومه چې ته صبر نه کې څومره در دې صبر کېږه مه که نه دې په یو مخ لګیا کېدلو چې زه درته غوږ ږدم او ته راته غوږ نه ږدې نو بیا به زه ستا خبرې ته څه غوږ کېدم خبرې ته څه غوږ کېدم چې ته زما خبرې ته غوږ نه ږدې ستا خبره مې واورېده زما خبره اورېدی شي او جواب راکړل چې کوم سوال در باندې مه وکړو په یو طریقې سره بحث کول غواړې یار ته اوس لږ وار وکړه که نه تا ګوره دوه تپوسونه کړي وو یو خبره دا کړې وه چې د امام صاحب نه رفع اليدینو ته لاړې اول د مسلې تقلید شروع کړې وه مثال درکو خو وخت ونیسه که نه مثال کې خو اخوا لاړې که نه نو ما تا ته وویله چې یاره که زه تا ته د مثال په طور باندې تا د امام صاحب نه پیش کړمه چې هغه دا ویلي دي چې دا متروک دي نو بیا به یې را سره ومنې او استدلال به راته پیش کړي چې دغه حدیث له استدلال کوي ځکه زه دا استدلال ته ګورم استدلال ته اوس متبع حضرت متبع د اتباع استدلال ته ګورم حدیث ته اتباع ته تعریف زه حدیث ته ګورم مفتی صاحب چې کوم سوال مې نه نو په خپل دلیل قایم ودرېږه زیارت وکړه الله بنده د مذهب مسله رحمان سے خپل مذهب باندې کلک ودرېږي په خپل دلیل باندې جواب راغلی فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون د تقلید تا کړی دی که نه امام صاحب وایي چې زما تقلید کوئ او زما د تقلید باندې دا دلیل دی فاسألوا اهل الذکر دا دلیل چا نیولی دی دی نه د دې دواړو خبرو جواب در کوم دله خو تا راته دا جواب اتباع کتاب باس کې هغه وروستو خبره ده جواب دلیل پیش کړی دی اوس خپل دلیل باندې قایم ودرېږه او جواب وکړه ستا په نفسیات باندې پوهېږي زما خبره مه کوه مقلد جوړېږي زما خبرې مه کوه زما خبرې ما ته مه کوه چې دی نو ما نه خبرې زده کړې بیا ما ته وکړې مقلد جوړېږي دغه دی زما مقلد مه جوړېږه چا تقلید دپاره یې چې دلیل پیش کو نو مفتی صاحب په برحمان زه تانه سمپل سوال کومه چې دا فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون د امام صاحب تقلید دپاره تا استدلال ترې نه وکړو که نه امام صاحب درته ویلي چې زما تقلید کوئ او زما په تقلید باندې دا دلیل دی فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون جواب خبرې جواب در کوم دله خو دا خبره به راته کې چې د اتباع تعریف به راته کې درته څه وایم د اتباع درته رستو خبره ده خو ته لکه دا جواب خو راکړه که نه اتباع تعریف به راته کې نه ولې شرایط ولې ږدېدله درځي نه که څنګه اتباع تعریف شرایط اګدي اتباع تعریف درځي شرایط ولې یاره کې درته مسله نه ده یاره کتاب وګوره بیا ټلیفون وکړه کتاب وګوره الحمدلله ما کتلې دي کتاب وګوره راکړه کنه شرایط بیا اتباع تعریف درته کې کنه دا برحمان صاحب شرایط بیا څه لیکدي کیا دې درته خو وای کیا دې ورني شرایط لیک د خیر ټایم بدل درکم کتاب وګوره د علماء د پوښتنو کا د ټلیفون کا او دارنګ چې دغه حقانیت ټلیفونو که چې د کومې مدرسې نه فارغې معلوماتو که خیر دی دا داسې د منډې خبره نه ده تا اوس غوږونې تا وې ما درته وویل چې زه مقلد یم ما درته تقلید تعریف وکړو تا اوس ویل چې زه متبع یم مطلب ته راته د اتباع تعریف کوې او سوال دی هغه مخکینو جوابونه او جوابونو ته وګورئ هغه جواب درکوم خو دا راته ووایي چې نه دا اوس داسې کوم دا ما د سوال وکړو دا مخکینی سوال مې چې نو کو دا جواب نه دی کړی درکوم که نه
راته وګونی اول دا خبره کړې چې د ایمان صاحب نه راته دا وخایه چې دا متروک دي اوس ورته وګونی سزا درته وایم نه او استدلال به پیش کې چې د دې حدیث نه استدلال کړی دی امام صاحب وایا ویم درته کنه د ایمان صاحب نه درته پیش کوم کنه دوی خبره مورانه ودا څه دغه نه دی چې بس چالاکی دی چې بس به کې ورته د امام صاحب زما سوال باندې ځان پوي کما درته چې ویلو کنه مخکې بات ورته نیسم ورته وځه خدا وره چې ما دا ویلو کنه چې امام صاحب تاسو وایي رفلدین متروک دي تاسو وایي رفلدین متروک دي او دغه رفلدین متروک ما بل امام صاحب نه کوم حدیث له استدلال کړی دی چې رفلدین متروک دي هغه استدلال راته د حدیث نه وایي من ذلك الا في التكبيره الاولى يفتتح بها الصلاه دا روایت دی وایا نو ټول ته وګورئ څنګه نه یو وای دا روایت دی وایا محمد رحمه الله فرمایي چې ما او الایمان ته ارایت الرجل اذا صلى هل يرفع يديه في شيء من تكبير الصلاه حين يركع او حين يسجد او حين يرفع راسه من الركوع او حين يرفع راسه من السجود قال لا يرفع يديه في شيء من ذلك الا في التكبيره التي يفتتح بها الصلاه. ما شاء الله اوس استدلال امام صاحب کوم پیش کړی دی اوس ورته وګورئ استدلال امام صاحب کوم کړی دی د عبارت په دې ځای ختمه ورته کوم کنه ورته لګونی څه کنه امام محمد رحمه الله خپل فرمایي چې ما د امام صاحب ته پوښتنه کوم دا غي ترجمه باندې زه پوه شم زه جاهل نه مته ما ته اوس د امام صاحب استدلال خو ما ته ټول چې د امام صاحب د کوم حدیث له استدلال کړی دی او په سوال باندې نه پوه او بس صرف د کتاب کولو کومه ته دیونی وو امام صاحب د کوم حدیث له استدلال کړی دی عبد الله بن مسعود رضی الله عنه دا حدیث دا کوم ځای کې چې امام صاحب عبارت پوره وایا چې زموږ لپاره دا استدلال دی او رفلدین متروک دی نو ته وګوره هغه خبره کې کنه چې ایمان ته وګوره مسائل ذکر کړل د خپل مسائل دال میں کچھ کالا کالا ہے ماشاءاللہ مفتی دی علمیت دی چې نو دغه درجه کې بیا دی چې نو وخت ختم شو بیا خبره وره ما ته ویل کنه چې امام صاحب تاسو وی رفلدین متروک دي ګوره سوال ما دا څوک کنه په ایماندارۍ سره به جواب کې چې دغه تاسو وی رفلدین متروک دي او یا منسوخ دي نو امام صاحب تاسو تکم ځای کې ویلي کوم حدیث نه استدلال کړی چې رفلدین یا متروک دي یا منسوخ دي ما تاسو ته استدلال خبر وکړه د حدیث د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله نه ویلو چې داغه نه اوخا یا ما درته حدیث ویل د الله بنده ریکارډینګ شروع دی ان شاء الله په ریکارډ کې دا خبر راغله دا زموږ طرف ته شروع دی دا خبره نه ده ان شاء الله او دا فسالو على ذکر ورته د امام صاحب استدلال او استدلال کوم حدیث نه کړی دی تراته د امام صاحب عبارت ما هوتا ته مخکې وایي چې زه مقلد نه ما ته د امام صاحب قول به پیش کې خو په سره د دلیل نه چې امام صاحب د دې حدیث نه استدلال کړی دی زه مقلد نیم صاحب چې بس امام صاحب څه ویلي دي چې بس ورپسې په پټو سترګو ور روانې او پته یې نه لګي چې امام صاحب ویلي دي او که هم دي ویلي امام صاحب نه غوښتلي وو هغه مې درته وښول اوس ما د کوم حدیث نه استدلال کړی دی امام صاحب ما خو تا دا ویلي کنه چې زه مقلد نه یم او د کوم حدیث نه استدلال کړی دی هغه حدیث راته پیش کړه دا راته وایي چې تقلید ولې نه کېږي دا راته وایي څه شی اختیار چا درکړی ته په دې چا مقرر کړی چې ته خلکو نه تپوسونه کوي او خلک به چې نو مقرر چې ته مقلد او که غیر مقلد تقلید کوي او که نه کوي ولې نه کوي دا اختیار تا چا درکړی دا د امام صاحب درکړی دی اختیار قرآن او په حدیث باندې نه د امام صاحب درکړی دی اختیار نه ته ګوره مسلمان یې کنه تعالی امام صاحب درکړی دی ما ته وګورې ته مسلمان یې کنه تعالی امام صاحب د اختیار درکړی دی اختیار ته په اختیار باندې څه کې نه ته مقلد دی د الله بنده تعالی امام صاحب د اختیار درکړی دی اگر دا راته زما په اجتهادي مسایلو کې مجرم ټول دا به تحقیق وکړي او دا خلک به معلومه چې څوک تقلید نه کوي او تاسو به کوي چې ولې نه کوي تقلید او مفتی طیب الرحمن صاحب ته دا فصل اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون دا دلیل دی تقلید د اثبات لپاره پیش کړو اوس په خپل دلیل قائم ودرېږي او ما ته پیش کا چې دا استدلال تاو کو د تقلید د امام ابو حنیفه رحمه الله لپاره دا امام صاحب ته ویلي چې زما تقلید کوو زما د تقلید باندې دا دلیل دی فصل اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون د دې جواب راکا مفتی صاحب د دې جواب راکا مفتی طیب الرحمن صاحب
او تعالی دې خبره جواب درکړه ته مال جواب نه راکې څنګه ته دا دې چې ته مال اتباع سوال وکړو زمانه طریقې ځکه او بیا چې دینو زما مقلد شو ما پسې زما خبره مطابق سوال کې سوال اول کې ګوره اصول داري چې سوال کم مخ کې وشي دا غي جواب بکې کنه ته چې دینو دا سوال نه پاسه سوال کې دا طيب ذا اصول دا جواب على راك فاسالوا على ذكر ان كنتم لا تعلمون کی رمبه سوال د نما کړی دې اشکال نشي حل کولای چې ځاله ذکر تلار شه موضوع چې دینو دغه ان كنتم لا تعلمون تلار شه نو دا غي بیا تاسو ثبوت پېښ کړو دا غي به تاسو بیا چې دینو ما ته به چې دینو خپل استدلال ته نه صحیح کې درو خو دې فتوا دی ویل چې اول نه سوال ما کړی دی کتا کړی دی ګور ریکارډینګ ما د اول نه کړی دی ما نه اول نه مان کړی څنګه چې تاسو سلام واچولو د الله په فضل سره ما ریکارډینګ ولا وته وګورئ ته جی څنګه چې تاسو کلام وځو ما ریکارډینګ کوم اول باندې په مال الله بصیرت را کړی دی اول خبرې نه ما او پیژندلې ته پوه خدا نامه مستا د ستاره خلی باندې ځکه اورېدل چې مل ریکارډینګ کې دام راشي ریکارډینګ د نما په اول ځل باندې مان شروع کړی دی خو تا نه اولنۍ سوال دی چې درو ان شاء الله چې دا کوم دلیل چې پېښ کړی دی دې نه تن استدلال کولای شي نه تنه چې د استاد مسله ثابتېږي او که ثابتولای شي ته نو راځي ثابته که عثمان نه سوال کړی دی دا سوال جواب راکړي چې امام ابو حنیفه رحم الله وی چې زما تقلید کوي او دا دلیل پېښ کړی دی کنه خپل تور سره خپل دغه سره استدلال دی نه کې د تقلید د ابو حنیفه لپاره تا نه ګوره ما سوال وکړو تا ما نه الټا سوال وکړو نه ته ما له دا کوم سوال چې درو کو د جواب قرآن کنه ما خبره په ترتیب روانه ده په ترتیب باندې خو تا نه روانه کړې نه په ترتیب روانه ده او فصلوا على الذکر باندې خبره وکړه او موږ تعریفات ورغله نو کو چې ولې امام صاحب له تعریفات نور دي شاول الله محدث دهلوی ته ټوپ کو او هغه له تعریف پېښ کو د تقلید د دې نه مخکې نه ما سوال کړو او نه سوال شاول الله محدث دهلوی له مخده پرې دا سوال خو جواب نه راکې بس صحیح شولا کې دې شتا ته پته نه وي یا مطالعه دي نه کړی یا کتاب دې نه کړی خیر دې حقانیت هم ټلیفون کا مفتی تقی عثماني صاحب هم ټلیفون کا او مفتی الرحمن صاحب خیر دې معلوماتو کړی دي چې دا چا نه تعریف پېښ کو دې تقلید قائل نه نه قائل تقلید تا ته ګور او نه سوال ته شاول الله محدث دهلوی رحم الله دې تقلید قائل دی کنه الله په ذات باندې قسم وکړ چې تا نه ما اول نه سوال دامن تقلید دې نو شاول الله محدث دهلوی نه چې دا کوم چې دې نو تقلید تعریف پېښ کو نو د نور خبرې ته معنی دا ته وهميات کې ما ویل دا وهميات خود دي چې تماته دانش پېښ کولې چې دا فصلوا على الذکر ان كنتم لا تعلمون د تقلید د پاره د استدلال پېښ کوم ته دا پته نشته چې د استدلال چا کړی د تقلید د شخصي لپاره دا استدلال بستا د کور نه تا ته خندل یا زما کور پرې زما کور ما ته معلومه ده ته پوه شو او الحمدلله زه خپل کور باندې پوهیم ته د خپل کور نه خبره خپل کور کې ته چې دا دهلوی غیر مکلف کوم دی یا خپل کور کې ګډوډي خپل کور کې نه ستاسو زموږ کور نه ماته چې چا ویلي دا مولانا نذیر حسین دهلوی مولانا نذیر حسین دهلوی رحم الله ګوره یو منټ زه خبره کوم مستا خبره شو زه اوستا خبر وره مولانا حسین نذیر دهلوی رحمه الله چې ویلي دي چې دا فصلوا على الذکر ان کنتم لا تعلمون دا د تقلید لپاره پېښ کړی دی نو تا د داغه خبرې د وجې نه امام صاحب تقلید شروع کو نه ما استاد کور نه ولا ته ما ته خپل کور پېښ کا بیا زما کور په تایید کې پېښ کاوه تو خپل کور پېښ کړی او زما کور چې ته پېښ کې خو دې معلومیږي چې وهميات په رواني کنه دا ما د کور سره استاد دشمنی دا خو نه باندې الله اکبر د شاه حسین نذیر دهلوی رحم الله خبره دې پېښ کا او دغه دا تقلید د امام صاحب داغه وجنه شروع کړی دی ما تا ته دا دلیل داغه د پاره د تو خو چې زمونږ سره خو دشمنی ده دا خو په تایید کې ته پېښ کړه زما ګوره بدګماني دی کوي زما خو درسته دشمنی ده را سره ما چې دشمنی ما مطالبه کوله چې دا دلیل را سره خپل کور نه پېښ کا ګوره ما ته رومبي دا ویل او ته خپل کور را ته پېښ کړې او چې کوم تا په تایید کې پېښ کول هغه را ته مخ کې پېښ کول دي نه معلومیږي دا چې ته وهمياتو په سر رواني مفتی طيب الرحمن ته تا ته نصیحت کومه چې دنو دا خبره پرېدا دا کیسې چې دنو دا کیسې اتی وهميات دي او شکوک او شبهات دي او کنوي نو فمن ادعى عليه البيان
بس چې څوک دعوه کوي بیا په هغه باندې دلیل دی نو دلیل تا پیش کړی دی فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون اوس راته دا وایه چې دا تا په خپل طور سره استدلال وکړو د دې آیت نه د امام ابو حنیفه تقلید دپاره که نه امام صاحب درته ویلي زما تقلید کوئ زما په تقلید شخصي باندې دا دلیل دی د قرآن نه اوس غوږ ونیسه جي اوس غوږ ونیسه دغه وهمیات پرېږده تا وې دغه وهمیات پرېږده نو ما ته وګورئ په قرآن او حدیث باندې عمل پکار هاي مفتي صاحب وایي سوال دې کوم ځای دا دغه کسړي کاري که نه چې سوال پرې وکړو جواب دله نه درکوي اخوا دې خوا کوي د دې مطلب دا دی چې ده سره علم نشته دا خالي ذهن دی د سوال په سوال کې تا ده سره خالي ذهن دی ده سره علم نشته دی یا د ویل د امام صاحب نه وښایه د امام ده سره علم نشته دی دا خالي ذهن دی دا په دې دلالت کوي دا په دې دلالت کوي دا کوم صورت کې دی قرآن او حدیث دا کوم صورت کې دی قرآن او حدیث باندې فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون آیات کوم صورت کې دی ما ته وګورئ ته جی دا کوم صورت کې دی پرې دا اوس دا نه فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون کوم صورت کې دی دا هغه هر چا ته پته ده چې په کوم صورت کې دی ته ما ته نه دا پته نشته چې دا زما استدلال په کوم صورت کې دی نو تا ته به چې دی نو داسې پته وي چې دا د امام صاحب ترې استدلال کړی او که زه ترې نه کوم تا ته دا پته نشته دی چې دا فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون په کوم چې دی نو دغه کې دی او قرآن کې په کوم صورت کې دی تا ته دا پته نشته تقلید باندې عجیب تقلید دی والله تاسو چې دی نو دغه